سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټکنیکل شهید یوټیوب چینل مینوالو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ ګرانو دوستانو ملګرو په خاص ډول ګرانو هیوادوالو موږ بیا هم ستاسو لپاره یوه ډیره بهترینه مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو ټولو دوستانو ملګرو په خاص ډول ګرانو هیوادوالو د خوښې وړ وګرځي نننۍ ویډیو زموږ بیا هم د فیسبوک په باره کې ده خو یوه ډیره مهمه بهترینه ویډیو ده هر هغه ملګري لپاره چې څوک فعلا افغانستان کې اوسیږي ویډیو بیخي زیاته مهمه ده ویډیو د فیسبوک سټار منیټایزیشن په باره کې ده او په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته همدا طریقه ښیو چې څنګه تاسو په خپل فیسبوک اکاونټ په واسطه په افغانستان کې پیسې ګټلی شئ له سټار منیټایزیشن د لارې لکه څه ډول په همدې موضوع باندې موږ مخکې هم یوه ویډیو اپلوډ کړې وه تاسو ته مو سټار منیټایزیشن هدف ترې پېژندلی و چې مثل له همدې څخه په کومه طریقه او څه ډول پیسې ګټل کیږي نو اوس وخت چې کوم اپډیټ رامنځته شه همدغه اپشن له فیسبوک څخه اضافه شوه خو زه به لږ شانتې بیا هم رڼا په همدې باندې واچوم لکه څه ډول چې مثال تاسو نن سبا فیسبوک کې خپل پوسټونه کوئ مثال ویډیوګانې اپلوډوئ تصویرونه اپلوډوئ هغه ته مثال خلک لایکونه ورکوي زړونه ورکوي مثال کمنټونه پرې کوي نو اوس په مثال له همدغې لایکونو کمنټونو زړونو تر څنګ خلک ستوری هم کارولی شي یعنې ستاسو پوسټ ته به ستوری هم ورکولی شي نو هر څوک چې ستاسو ویډیو ته یا مثال ستاسو ټیکسټ ته مثال لیکنې ته یا ستاسو مثال تصویر ته ستوری ورکوي نو تاسو ته په مقابل کې پیسې هم ځي نو اوس به راشو مثال همدې موضوع ته چې همدا کوم اپشن چې د مثال سټار منیټایزیشن همدغه په افغانستان کې کار نه کوي د کوم لیست چې مثال د دوی لخوا خپاره شوی په همدې نوي اپډیټ کې په همدې لیست کې افغانستان بیخي یو هم نه نو اوس به راشو مثال همدې طریقې ته چې څنګه موږ کولی شو چې په افغانستان کې همدغه اپشن آن کړو او په افغانستان کې له همدې څخه پیسې وګټو بغیر له دې چې موږ په خارج هېوادونو کې اوسیږو نو په افغانستان کې موږ څنګه کولی شو همدغه فیسبوک خپل شخصي فیسبوک اکاونټ څخه مثال پیسې وګټو او همدغه اپشن آن کړو نو تاسو ټول دوستان ملګري متوجه اوسئ زه تاسو ته مکمل طریقه ښایم او نو را به شو مثال اوس همدغه طریقې ته چې اوس باید موږ څه وکړو نو تاسو به لومړی همداسې وکئ چې په هر هیواد کې مثال په خارج هیوادونو کې ستاسو خپل ملګری دوست وي هغه ته به ووایي چې مثال موږ ته تاسو یو فیسبوک اکاونټ جوړ کړئ ستاسو په موبایل نمبر مثال هغه به تاسو ته موبایل په نمبر فیسبوک اکاونټ هلته جوړ کړي د هماغه ملک په موبایل نمبر مثال که هغه په امریکا کې اوسیږي ستاسو ملګری که هغه مثال په دوبۍ کې سعودیا کې اوسیږي مثال په عربي اماراتو کې اوسیږي دوبۍ کې ازوبۍ کې په همدې کې یا په ترکیه کې اوسیږي مثال یا په جرمني کې په فرانسه کې په دې هیوادونو کې او پاکستان کې هم کار کوي هم پاکستان هیواد کې لنډ ګاونډي پاکستان کې ملګری وي دوی ته به ووایي چې مثال تاسو موږ ته د فیسبوک اکاونټ جوړ کړئ هر کله چې دوی هلته د فیسبوک اکاونټ تاسو ته هغه ملګری جوړ کړي نو تاسو ته به هغه فیسبوک اکاونټ مثال فیسبوک هغه موبایل نمبر او مثال هغه پاسورډ چې کوم ورکړی هغه به تاسو ته دلته په واتساپ یا په مسنجر یا په کومه بله طریقه راولیږي او دلته به تاسو هغه خپل کوم نمبر چې مثال اکاونټ چې تاسو ته جوړ کړی به تاسو دلته په افغانستان کې په خپل موبایل کې په فیسبوک کې اپلیکیشن کې داخل کړئ نو تاسو دلته کولی شئ چې مثال د بل هیواد په پاته مثال په همدې طریقه تاسو فیسبوک اکاونټ جوړ کړئ او همدلته ترې استفاده وکړئ یوه خو همدا طریقه شوه بله طریقه تاسو همداسې هم کولی شئ چې په خپل لاس په افغانستان کې اکاونټ جوړ کړئ بغیر له دې چې مثال تاسو د بل چا په لاس اکاونټ جوړ کړئ هلته هم هغه ملګري سره پاسورډ هم وي نو تاسو بیا فقط همداسې وکړئ چې له همدې مشکلو څخه هم خلاص شئ مثال یا ستاسو ملګری فیسبوک اکاونټ نشي جوړوی نو تاسو ته اوس زه بله طریقه هم ښیم نو تاسو فقط همداسې وکړئ چې تاسو یو داسې فعال ملګری لرئ په خارج هیوادونو کې مثال چې په هر هیواد کې وي مخکې له دې باید زه همدا څو هیوادونه تاسو ته یاد کړم چې په همدې هیوادونو کې کار نه کوي که خامخا ستاسو ملګری په همدې هیواد کې وي نو بیا هڅه مه کوئ یو ایران د مثال په ایران هیواد کې هم همدغه اپشن کار نه کوي بل روسیه ده سوریه ده عراق دی ځینې بعضې هیوادونه نوره دي خو دومره مهم مشهور نه دي نو په همدې هیوادونو کې مثال که ستاسو ملګری دوست اوسیږي نو په همدې هیواد په ادرس ما جوړوئ نوره د کوم هیوادونه چې دي مثال یا امریکا شوه یا سعودیه یا دوبۍ مثال یا ترکیه فرانسه جرمني پاکستان شو مثال په همدې ټولو کې کار کوي خو په همدې څو هیوادونو کې کار نه کوي
نو تاسو به کټ مثال چې فعال ملګری هلته لرئ په هغه هیوادونو کې، نو تاسو به کټ مثال هغه وخت چې دی په لاین کې وي مثال یا په واتساپ نه یا په فیسبوک مسنجر نه یا په بله وسیله، تاسو هغه وخت مثال دلته په اکاونټ نه کار فایل کوي مثال هغه کوم نمبر چې د ده وي مثال هغه تاسو دلته واچوئ. هغه نمبر ته چې مثال کله کوډ لاړ شي، هغه کوډ مثال ستاسو ملګری په واتساپ یا په مسنجر یا په کومه بله وسیله تاسو ته راولېږي، هغه کوډ به مثال تاسو دلته داخل کړئ. نو تاسو خپل فیسبوک اکاونټ په همدې طریقه هم جوړولی شئ د خارج په ادرس. نو هر کله مثال چې په همدغه طریقو تاسو خپل فیسبوک اکاونټ جوړ کړئ، نو تاسو بغیر له مشکل له ستونزې په افغانستان کې سټار منیټایزیشن هم نه تعین کیږي او مثال په خپل شخصي فیسبوک اکاونټ څخه پیسې هم ګټلی شئ. نو ما خپله ګرانو دوستانو ملګرو په همدې طریقه خپل فیسبوک اکاونټ جوړ کړی دی. مثال په سعودیه هیواد کې زما خپل یو ملګری دوست و، هغه خپل موبایل نمبر راته راولېږه، مثال هغه نمبر ما خپل فیسبوک اکاونټ جوړ کړ، مثال هغه ته بیا کوډ لاړ، هغه کوډ یې ماته راولېږه او دلته په افغانستان کې ما وریفای کړو. نو زه اوس هم له همدې اکاونټ څخه استفاده کوم. مثال ما خپل فیسبوک اکاونټ مثال سټار منیټایزیشن هم آن شوی دی، انشاءالله په داسې ورځو کې به ماته هغه اپشن هم فعال شي د ستوري اپشن. نو هر کله مې چې مثال همدا طریقه وکاروله، په همدې طریقه مو تاسو خپل اکاونټ جوړ کړ. هېڅ څخه وروسته تاسو یو بل کار هم کوئ په خپل اکاونټ کې، تاسو خپل فیسبوک اکاونټ به پروفیشنل موډ ته اړوئ. نو که هر څوک پروفیشنل موډ نه پېژني، مثال یې پروفیشنل موډ ته خپل فیسبوک اکاونټ نشي اړولی، موږ تاسو د همدغه ویډیو په ډسکریپشن کې د فیسبوک پروفیشنل موډ ته کنورټ کولو چینج کولو طریقې ویډیو پرېښودلې ده، مثال اچولې ده. په هغه لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ او هماغه ویډیو به وګورئ، په مکمل طریقه ښودل شوې ده. نو هر کله مثال چې خپل فیسبوک اکاونټ هم پروفیشنل موډ ته واړوئ، نو ستاسو کوم منیټایزیشن چې دی هغه په بشپړ ډول آن شي، نو تاسو کولی شئ چې له فیسبوک شخصي اکاونټ څخه پیسې وګټئ. نو یوې ټکي ته مو بلې ته هم پام وي چې کله مثال تاسو پروفیشنل موډ ته هم چینج کړئ خپل اکاونټ، نو تاسو مثال 1000 فالوورز پوره کوئ. 1000 فالوورز مو چې پوره کړي، نو مثال یعنې 1000 کسانو به ستاسو فیسبوک اکاونټ فالو کړی وي. نو هر کله چې 1000 کسان ستاسو فیسبوک اکاونټ فالو کړي، یو شرط بل هم شته، یعنې مثال کله چې تاسو پروفیشنل موډ ته اکاونټ واړوئ، مثال 2 میاشتې باید ستاسو اکاونټ هم پوره شوي وي. که خامخا مثال تاسو همدغه 1000 فالوورز تاسو په 10 ورځو کې پوره کړئ یا په میاشت کې پوره کړئ، خو چې ستاسو اکاونټ 2 میاشتې پوره شوي نه وي، ستاسو ته مثال بیا هم پیسې نه درکوي، د سټار منیټایزیشن اپشن نه تعین کیږي. نو هر کله چې مثال تاسو همدغه ټول سټپونه په بریالیتوب سره کمپلیټ کړئ او په همدې طریقه تاسو لوډ شئ کټ مټ، لکه څه ډول چې ما تاسو ته همدغه طریقه وښودله، نو تاسو ته بیا د کومه ستوري اپشن چې ده هماغه خلاصیږي. نو تاسو بیا کولی شئ چې په فیسبوک باندې نورو ملګرو ته هم ستوري وکاروئ، مثال ستاسو په پوسټونو نه هم ملګري بیا ستوري کارولی شي او ستاسو ته به د هر ستوري په مقابل کې پیسې ځي. همدا طریقه وه ګرانو دوستانو هیوادوالو چې ما تاسو ته وښوده. که خامخا بیا هم په تاسو کې څوک داسې ملګري چې مثال سټار منیټایزیشن په باره کې کمپلیټ معلومات غواړي، ما په هغه نه ویډیو جوړه کړې وه، مثال ما به تاسو د همغه ویډیو لینک هم د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې اچولی وي. یو به مثال د همدغه منیټایزیشن په باره کې اضافه معلوماتو ویډیو لینک اچولی، بل مثال د فیسبوک اکاونټ پروفیشنل موډ ته کنورټ کولو ویډیو لینک به ما اچولی وي. تاسو هغه ویډیو هم کتلی شئ، دا طریقې هم زده کولی شئ. د اوس لپاره ټولو دوستانو ملګرو ته ښه وغواړم، په خدای مې سپارلي یاست.